د پښتو رسنیزه ژبه درنو مینوالو سلامونه او ښې چارې. نن درته پر ځینې مختاړو خبرې کومه چې له عربي کلمو سره پښتو ته راغلي دي. اول خبره دا ده چې مختاړی د یوې کلمې په سر کې د تورو یا اداتو راتلل دي چې ورسره کلمه اپوټه معنا ورکوي. اوس جوړ دی، له جوړ سره که نه راسي ناجوړ ترې جوړیږي. خو خبره دا ده چې لکه څنګه مختاړی دی یعنې د کلمې مخته به ده توري راځي. نا راغی ناجوړ ترې جوړ څه، لکه روغ نه ناروغ جوړیږي، کار نه بیکار جوړیږي یا کار نه بدکار جوړیږي. کار نه مخکې چې بې راغی یا د کار نه مخکې چې بد راغی ورسره د کلمې معنا څنګه شوه؟ بدله شوه. سباوون ورانه مه کوه. داسې عربي کلمې چې پښتو ته راغلي دي لکه رسمي، نو اپوټه معنا لپاره بیا څه کیږي؟ عربي مختاړی غیر دی، پښتو کې غیر ورسره راځي، یا مثلا قانوني سره غیر قانوني راځي. خو غوره دا ده چې د غیر رسمي په ځای نارسمي ووایو، د غیر قانوني په ځای ناقانونه یا بې قانونه ووایو. یوه بله خبره دا هم ده چې ځینې وخت رسنوال د غربي ژبو له کلمو سره هم عربي مختاړي راوړي. ښه بېلګه یې دغه اټومي ته غیر اټومي ویل دي. په 2019 څه وختو چې ډونالډ ټرمپ په ننګرهار توره بوړه کې د بمونو مور په نوم بم چاودنه وکړه یا یې بمبار وکړ، هغه وخت به ویل کېدل چې غیر اټومي بم. بیا هغه وخت ما خپلو ملګرو ته وړاندیز وکړم دې ته راځئ نه اټومي ووایو. څه نه څه BBC کې هغه وخت نه اټومي دود څه، خو اوس سوچ کوم چې کاشکې ما دوه وړاندیزه کړي وای، یو نه اټومي بل بې اټومه. اوس هم پرېکړې ته نه یم رسېدلی چې کوم یو به دې دواړو کې غوره وي. دې کلمو راوړلو سره زما هدف دا دی چې که پښتو کې عربي کلمې وي مختاړی باید عربي نه کړو بلکې پښتو ورته دود کړو. دا ډول که د بلې ژبې کلمې وي لکه اټومي، که اپوټه معنا یې غواړو د غیر اټومي په ځای باید نه اټومي یا بې اټومه ووایو. کوشش دا وکړئ که پردۍ کلمه هم وي په خپل پښتو مختاړي سره یې کلمه جوړه کړئ او د بلې ژبې مختاړی ورسره مه کاروئ. ښه وخت.